زمونږ د معاشرې یو تریخ حقیقت او یو دردونکی داستان چې یوه ښځه صرف د دې وجې نه بېلارې شوه چې د هغې خاوند به کور ته راغی، په موبایل کې به مصروف او هیڅ خپلې ښځې ته به یې وخت نه ورکوو. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ، خوشحاله به یئ. دوستانو یو ډیره لپن نډکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په آینده کې هم دغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو. له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ ویب سایټ خانکلیک.com هم کتلی شئ. دوستانو څو ورځې وړاندې زموږ له سترګو نه یو کالم یعنی لیک تیر شو چې یوې ښځې پکې د خپل ژوند دردونکی داستان لیکلی و. نو موږ غوښتل چې د دې نه ویډیو جوړه کړو او تاسو سره یې شریکه کړو. هغه په خپلو خبرو کې لیکي چې زه نه پوهېږم چې د خپل ژوند قصه له کوم ځای نه شروع کړم. زما د واده 2 کاله وشو، یو مې زوی هم دی، په کور کې مې د هیڅ چیز کمی نشته، څه چې وغواړم هغه راته میلاویږي او زما خواهش پوره کیږي، خو بیا هم زما زړه دننه ډیر خفه دی. هغه وایي چې کله کله ماته په خپل ژوند، په خپل ځان باندې، په خپلو بچو او په خپل خاوند باندې ډیره زیاته غوسه راځي او د دې وجې نه زه ډیره زیاته وجاړم او ډیره زیاته خفه یم. خو هغې چې د خپل خاوند په باره کې کومې خبرې شریکې کړې وې، نو د دې نه معلومېدل چې ټول قصوروار یې خپل خاوند دی. هغه وایي چې زما خاوند نوکري هم کوي، کله چې کور ته راشي ډوډۍ وخوري نو موبایل په لاس کې راواخلي او فیسبوک او نور سوشل ویب سایټونو کې مصروف وي، یا کله کله ګیمونه کوي. هغه وایي چې ما سره ګپ شپ نه لګوي او په خپل موبایل کې مصروفه وي. کله چې د هغه د رخصتۍ ورځ وي نو تر ناوخته پورې وده وي، او کله چې راپاڅېږي نو بیا خپلو دوستانو سره په چکر لاړ شي. ښځه وایي چې ما ته دا هم نه دي یاد چې موږ آخري ځل کله په چکر باندې یو ځای بهر وتلي وو. خو هغه وایي چې چېرته 2 یا 3 هفتې وروسته مې یو ځل خاوند ځان سره بهر وباسي او د شپې ډوډۍ چېرته یو ځای په هوټل کې خورو. د دې نه علاوه نور ما ته هغه هیڅ وخت نه راکوي. هغې په خپلو خبرو کې د دې هر څه قصوروار خپل خاوند وګڼو او د دې نه داسې معلومېده هم چې خاوند هغې ته وخت نه ورکوي. نو په دې وجه باندې ښځه خفه ده او د ژوند نه یې زړه توړ شوی و. قدرمنو دوستانو، دلته یو څو نصیحتونه هغه واده کړو سړو سره شریکوم په دې هیله چې په دې باندې عمل وکړي. قدرمنو دوستانو، که موږ وګورو نو واده کړي سړي اکثره په کورونو کې همدغسې کوي. تاسو ته دې معلومه وي چې ستاسو دا موبایل به یو ورځ تاسو سره یو ځای پاتې شي، خو ستاسو د ژوند ملګری به ستاسو نه لاړ شي، بیا به د دیوالونو نه علاوه ستاسو د اورېدو والا هیڅوک هم نه وي. کله چې تاسو د خپلو بچو په وړاندې دغسې د موبایل استعمال کوئ او هیڅ خپل کور والاو ته وخت نه ورکوئ، نو دا ظاهره خبره ده چې ستاسو بچي رالوی شي هغوی به هم دغسې کوي. که تاسو خپلې ښځې ته وخت نه ورکوئ، نه د هغې نه د روزمره ژوند په اړه پوښتنه کوئ چې تاسو ولې خفه یې، یا ستاسو نن ورځ څنګه تېره شوې ده، یا زه چې چېرته په چکر لاړ شو او په مینه باندې ورسره خبرې ونه کړئ، نو تاسو ته معلومه ده چې د هغوی په ژبه باندې څومره خبرې چې تاسو ته یې ویل غواړي هغه به همداسې پاتې شي، ځکه چې هغه ستاسو میرمن او ښځه ده او هغه غواړي چې تاسو سره خبرې وکړي. خو چې کله تاسو هغې ته وخت نه ورکوئ، نو هغه دا ټول هر څه په خپلو اوښکو کې زغمي او په ځان باندې دا درد تېروي، او بیا اکثر سړي د ښځو نه پوښتنه کوي چې ته بغیر د څه وجې نه ولې ژاړې. قدرمنو دوستانو، د سوشل میډیا دور دی. که خاوندان خپلو ښځو ته وخت ورنه کړي، نو لرې نه ده چې ښځه یې هم همدغسې یو اجنبي یعنې ناپېژنګلو سړي سره د خپل زړه خبرې شریکې کړي او د هغه په مینه کې غرقه شي او د ټول عمر لپاره ستاسو د ژړا مقدر جوړ شي. دوستانو، ممکن چې زما د خبرو سره ډیر خلک اتفاق ونه کړي او زما په خبرو باندې ورته غوسه ورشي، خو حقیقت همدا دی کوم چې ما په دې ویډیو کې بیان کړو. مهرباني وکړئ تاسو موږ سره د خپل نظر اظهار په کمنټس کې وکړئ، او که غواړئ چې تاسو ته په آینده کې همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو، نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي، او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ ویب سایټ خانکلیک.com هم کتلی شئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ، په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.